نن دوشنبه د کب لسمه په کندهار پوهنتون کې د مثبت فکر تر نامه لاندې د کرکټ لسوریزه ټورنمنټ راپیل شوی چې پکې 15 لوبډلې د افغانستان د تیرو ویاړلو پاچاهانو او لوړو شخصیتونو په نومونو سره لکه احمدشاه بابا، میرویس نیکه، محمود طرزي، سید جمال الدین افغان او یو ټیم د سولې په نامه نومول شوي چې دغه نوښت د ژورنالیزم او عامه اړیکو د پوهنځي د رهبري او شاګردانو په ګډ تفاهم او همکارۍ سره راپیل شوی. یا ټورنمنټ په ډیرو شاندارو مراسمو د پوهنتون د علمي مرستیال ښاغلي شیرشاه رشاد او د محصلانو چارو معاون ښاغلي فیض الله قاضیزاده او نورو درنو استادانو په ګډون راپیل شو. په یاد ټورنمنټ کې ټولې 15 لوبې کیږي چې هره لوبډله په لومړي پړاو کې 4 لوبې لري. د ټورنمنټ د اصولو له مخې د لوبې لومړی اور 0 اور یعنی د یو اور منډې 2 چنده حساب کیږي او د لوبې غوره لوبغاړي ته د مثبت فکر په نامه یو کتاب جایزه ورکول کیږي چې د ټورنمنټ په وروستۍ ورځ به د ټولو غوره لوبغاړو څخه د همدغه مثبت فکر د کتاب ازموینه اخیستل کیږي چې په دې امتحان کې هر لوبغاړي زیاتې نمرې یوړي هغه به د ټورنمنټ د ګټونکي لوبډلې څخه هم غوره جایزه ترلاسه کوي. لوبغاړي د یاد ټورنمنټ د پیل کېدو څخه زیات خوشحاله دي او وایي چې دا یو ستر او نیک ګام دی. د مثبت کرکټ ټورنمنټ په لاره اچول شوی ده نو دا ډېره مثبت تمامېږي. د خپلو درسو ترڅنګ دوی خپل ورزش کوي او دا پیغام چې منځ کې مثبت فکرونه عام کړي او محصلین مثبتو فکرو ته راورسوي. لوبغاړي وایي موږ مثبت فکر خپرو او خلکو ته دا ښایو چې مثبت فکر یوازې له کتاب نه بلکې له مثبتو افکارو او د یوې سولې ډکې فضا څخه هم ترلاسه کولی شو.